بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. عزتمندو مشرانو کشرانو، ما ستاسو وړاندې د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ولوستلو. نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې فرمایي چې الله پاک ته خوښه او محبوب په اعمالو کې هغه عمل دی چې همیشه د پاره وي، اگر کو هغه لږ وي، و ان قل، اگر کو هغه لږ وي. نو باید موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو کله یو عمل کوو، په هغې باندې مداومت اختیاروو، په هغې باندې موږ او تاسو همیشواله استقامت اختیاروو. نو که یو عمل موږ او تاسو لږ ولې نه کوو، خو چې هغه همیشه دپاره وي، دا دغه ډېر عمل نه الله پاک ته محبوب او غوره دی. اوس یو کس دی په ورځ کې 100 پیره درود شریف وویلو، خو بله ورځ یې ونه ویلو، بله ورځ بیا 50 پیره وویلو، خو بیا یې بله ورځ بیا ونه ویلو. نو د دې انسان نه الله پاک ته غوره او محبوب هغه انسان دی چې هغه 10 پیره درود شریف په ورځ کې وایي، خو همیشه لپاره یې وایي، روزانه یې وایي. او باید موږ او تاسو له پکار هم دي چې موږ او تاسو دا یو خپل معمول جوړ کړو، ځکه نبی علیه الصلاة وسلام د خپل شفاعت دپاره ډېره اسانه وظیفه موږ او تاسو ته ښودلې ده، او هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې څوک په سحر کې او په ماښام کې 10 وارې په ما باندې درود شریف وایي، نو زه به د هغه شفاعت کوم د قیامت په ورځ باندې. نو څومره آسان عمل دی، 10 کرتې، سهار 10 کرتې، ماښام 10 کرتې، څومره آسان عمل دی، اجر یې څومره ثواب دی. نو موږ او تاسو باید داسې عمل شروع کړو چې که لږ هم وي، خو چې همیشه دپاره وي. ما تا په ورځ کې په هر منځي کې 2 رکعته نفل کوو، ډېر نه کوو، خو چې همیشه دپاره کوو، نو دا د هغه 100 رکعاتو نفلو نه غوره دی چې یو ورځ یې وکړي او بیا یې نه کوې. نو دا 2 رکعته د هغې نه غوره دي، او چې په دې باندې موږ او تاسو همیشواله کوو. الله پاک دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او ملګرو دا ویډیو دا تاسو مخکې شیر کوئ نورو ملګرو سره، ځکه که دا حدیث مبارک چا واورېدلو، په هغې باندې عمل وکړو، نو ما او تا کو په دې حدیث عمل هم ونه کړو، خو چې صرف یې شیر کړو، هغه بل کس پې عمل وکړي او هغه یو 2 رکعته کوي یا یو 10 کرتې درود شریف وایي په نبي علیه الصلاة وسلام باندې، نو زما او ستا په هغې باندې اجر او حصه کې ما او تا د هغې سره مشتمل او شامل یو. نو باید موږ او تاسو دا د خیر ویډیوګانې دا څه کوو، دا شیر کوو. سلام علیکم.